نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 99 English topics what does Allah wants from us. Allah تعالى مستخد سغواري عنوان پنځم عنوان دی چې د ریډینګ په برخه کې ان شاء الله موږ تاسو مخکې وایو about Allah د الله تعالی په اړه فکر کول and what he wants you to do. Allah تعالی څه غواړي چې ترسره کړي and he will take care of your worries او دوی به ستاسې د فکرونو لپاره کافي شي، ستاسې فکرونه به سنبال کړي. Almighty Allah want from us to be truthful. الله تعالی زموږ څخه غواړي چې رښتیني واوسېږو. If we are truthful که چېرې موږ رښتیني یو then we will be success in our lives نو به موږ په خپل ژوند کې بریالي واوسېږو. He want us to help the needy people. دوی زموږ څخه غواړي چې د ضرورتمندو خلکو سره کومک وکړو. اسلام is a great religion. اسلام یو غټ او لوی مذهب دی او مقدس مذهب دی. Through Islam Allah taught us to become good people. الله تعالی موږ ته د اسلام له لارې ښودلي دي چې ښه انسان د ځانه جوړ کړو. To remember him always to pray to him. د دې لپاره چې الله تعالی همیشه په یاد وساتو، الله تعالی ته به دعا وي او عبادت کو and to worship him او د عبادت او تسبیحات وکړو. Allah also want not to lie. الله تعالی موږ څخه غواړي چې درواغ ونه وایو. not to cheat دوکه ونه کړو. not to break our promises خپلې وعدې ماتې نه کړو. He want us to be kind to our parents. د موږ څخه غواړي چې د خپل والدینو سره مهربانه اوسېږو. kind معنا مهربانه او parent معنا مور پلار والدین. and to all people around us او د ټولو هغو خلکو سره چې زموږ په شاوخوا دي. particularly our neighbors په خاص ډول سره زموږ همسایګان. but Satan want to mislead Muslims. لیکن شیطان بیا غواړي چې مسلمانان ګمراه کړي او د لارې واړي. Almighty Allah is very kind and what we want he will give us. الله تعالی ډېر مهربانه او رحیم ذات دی او موږ چې هر څه غواړو الله تعالی به یې راکړي. but we have to observe the rules and principles of Islam religion and run the life according to the Quran and Sunnah. لیکن but we have to observe the rules. موږ باید د اسلام دین قانون او اصول مراعات کو and principle of Islam او اصول مراعات کړو. اسلام اصول مراعات کو and run our life according to the Quran and Sunnah. او زموږ ژوند باید د اسلام د قرآن او سنت مطابق پر مخ بوځو. دا د ریډینګ برخه چې د ریډینګ په برخه کې څه لغاتونه چې راغلي دي د هغوی څخه لاندې وکابلري کې موږ څه درته راټول کړي دي. want معنا غوښتل. run the life معنا ژوند پر مخ بیول او truth معنا رښتیا. truthful معنا رښتینی یا صادق. help معنا مرسته کول. needy معنا اړمن یا محتاج یا ضرورتمند. great معنا لوی غټ. remember معنا په یاد لرل. lie درواغ ویل یا درواغ. cheat معنا دوکه کول. break معنا ماتول او promise معنا وعده کول. observe معنا مراعاتول یا په پام کې نیول. parent معنا والدین مور پلار. around معنا شاوخوا. particularly په خاص ډول سره په ځانګړي ډول سره. neighbors معنا همسایګان. Satan معنا شیطان. mislead معنا ګمراه کول. success معنا بریالیتوب یا کامیابی او free معنا دعا کول او ownership معنا عبادت کول. سیدی ownership worship معنا عبادت کول او free معنا لمونځ کول او دعا کول. دعا ته هم ویل کېږي. سیدی الله دې وکړي چې د دې څخه تاسې څه زده کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.